سلامونه، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به وئ. د پاکتیا څخه د خوست په طرف روان یو. زه سجاد شاه، عصمت پاچا، عبید زادران او آفتاب صاحب بس نو د خوست په طرف روان یو. غواړو چې د دې لارې په مسیر کې ځینو کسانو سره مو وغږېږو او تاسو سره به یوه ویډیو شریکه کړو او خوند به ترې واخلئ. دا د دلګۍ سیمه ده. نو سهار مهال د عبید صاحب لږ څه شی به لاره کې روان خلو، څه شي ته دې زړه کېږي؟ دا انرژي او بسکټو ته زړه کېږي. پاچا صاحب د تا والله عبید صاحب ښه شیان وښودل، په سفر کې همدغه خوند کوي. چیپس نه پاتې شول، چیپس او پاپړ. چیپس، پاپړ، انرژي، اوبه دا به راخلو دوستانو. بس نو د همدغې لارې په مسیر کې تاسو ته یوه ویډیو جوړوو. هیله ده چې خوښه مو شي او له ملګرو سره یې هم شریکه دوستانو. تاسو وینئ چې مختلفې انرژۍ پکې دي. نوشاباد پاچا صاحب څه شی څښئ؟ زه خو به یوه انرژي به واخلم. مونسټر پکې ده. عبید صاحب ته چې وکړئ لکوزي چې آفتاب صاحب ته زه یا لکوزی لکوزی زه یا سره د ورځې جریان کې د سودو ډیره کېږي که لږه کېږي؟ والا ښه ده، ګزاره کېږي. والا داسې دي چې خلک سره پیسې نشته، یو دغه پیسې ټول زوړ شي. ها پیسې زړې شوي دي افغانۍ؟ ګوره که نه زکات وکړه چلېږي نه؟ نه غواړي داسې افغانۍ چې ډېرې زړې هم شي بیا هم جالو سره ویل یې خو یې دي چې نوې افغانۍ به راوړو د خیره. دا ټولې زړې دي که نه؟ بس دوستانو زه خو یو عادي دوکاندار یم، د کلي دوکاندار یم. زه داسې فکر کوم که چیرې داسې غټ غټ تجارانو سره دومره دومره پیسې به پرته وي او پاتې کېږي په زرهاو په لکاو دوکانونه دي، کسبه کاران دي. دا پیسې په خپله په افغانستان کې کمبودي پیدا کوي. دا سره د کاروبار نه ولویږي. بلکل خو هغه روغ دی نه غواړي دلته جنجال کوي، یو چاته بل چاته چې پیسې ورکوي. دا نه غواړم دا چلېږي، دا نه چلېږي. کلدار ډېر دي خو افغانۍ هم ډېر دي. زه خپله کلدار دغې کې 80,000 ما سره په کور کې هغه کسان چې مسؤل دي ته څه غوښتنه ترې لرې چې باید څه وکړي؟ زه دا غوښتنه ترې لرم چې باید دغه پیسې چاپ شي او دا پیسې باید ټول شي. دا باید بانک ته وسپارل شي. بانک ته وسپارل شي. خو پیسې باندې لکه ډالر چې دي چې کله قد کېږي بیا صرافي کې هلته بیا فرق ورکوي. همدغسې یو قانون باید په دوم وځي چې د زموږ کرنسي باید ښه په عزت او برو باید وساتل شي چې زړه نه شي او د ده په کیفیت باندې باید وارزول شي چې کیفیت یې باید جګ شي. یعنې کلدار هم شته، داسې کلدار شته چې 30 کاله کېږي په دې ملک کې چلېږي بیا هم زړه شوی نه ده. دغه یو کال بل کال ته دا زړه کېږي، کیفیت یې کم ده. دا مشکلاتونه دوستانو دا د لارې د خوست پکتیا د خوست کابل د عمومي لارې یو دوکاندار دی چې ډېرې ښې خبرې وکړي. یعنې مسؤل کسان که دغه ویډیو ګوري نو د دغه دوکاندار خبره د لیاده نه باسي. ځینې دې کې داسې افغانۍ دي چې مشتریان چې راشي تا نه اخلي که نه؟ نه اخلي، موږ هم نه اخلو. تمام ورځ منازعات دي، دا چلېږي دا نه چلېږي. دغه یو سلګون باندې ډېر داسې سیاسي بحثونو ته ځي خلک پوه شي چې تو افغان شې زه نه شوم، دا پاکستاني شو، دا فلان کې شو، دا چلېږي دا نه چلېږي. یو بل مهم شی چې ما ته په ذهن کې اوس د دې ساتنه ګورئ تاسو ته وښودې که نه زړې ولې زړې شوې؟ ځینې خلک دا پیسې داسې ټولوي څه
ټولوي بیا جیب ته اچوي په جیب کې دغه باټوه کې نه اچوي د کیلیانو سره واچوي دغسې په جیب کې واچوي یعنې ارزښت نه ورکوي په کول کې چې افغاني ته لاړ شو افغاني غرور ته لاړ شو افغاني غرور تر اوسه چا نه ده کارولی هسې صرف په ژبه یو خبره به وي نو مننه استاده ډېرې ښې خبرې مو در سره وشوې څه نومېږي زما نوم زلمی خاکیار صاحب خوشحاله اوسئ شیرونه بیتونه مې نه دي زده والله زمزمه مې زده ده زمزمه پسې وکړي ډېره مزه به وکړي ته راځه یوه زمزمه وکړه وایي ما ته په مړو سترګو کتل مه کوه مړ به مې کې زما جانانه مړ به مې کې ډېر خوند یې وکړو ډېر زبردست کور دې ودان ښې خبرې چای غرمه والی نه کامیابي وکړه خوشحاله اوسه تاسو سټو کنډو سر دی او دلته یو ملګری زموږ خوږ ملګری را سره مخامخ شو ځان مو په خپله در وپېژني سعید زدران یم د پکتیا ولایت یم زرخانه دوی سره سټې کې دا مهال د تاسو یوازې د کاله کې دی انجینر صاحب هم سره راغلی دا ماڼۍ دی د خپل باغ دی باغ د چیرې دی میلان کې نه میلان کې بس میلان ته به یو ورځ درځو انشاءالله میلان د پکتیا ماڼۍ ډېرې نوماتې ماڼۍ ډېر خوند یې وکړو ډېرې خوږې معلومېږي بس نو ډېر خوشحاله شو ستا په اجازه موږ به مخکې لاړ شو ارمان دي یوې خبره راځي څه زمانه وه ته به څومره ډېره وغږېدې او لا مې په خپله کیسه ژبه چلیدلې نه ده زما اوبه صورته دا خو ته غږېدې او څنګه پکې برخه د هر چا وکړم زړه خو بس د یو سړي لپاره وي عابد صاحب ته به د سټو کنډو پر سر باندې د یو وړوکي ترنم لپاره بلنه ورکړو پاچا صاحب دوه بیتونه دي پاچا صاحب سجاد بھائی ستا له دره چې په هره لوري قدم ږدم گویا هر قدم په لور د جهنم ږدم ستا له دره چې په هره لوري قدم ږدم گویا هر قدم په لور د جهنم ږدم گویا هر قدم په لور د جهنم ږدم همدومره وکړه ډېر علي ډېر خوند یې وکړو دوستانو نورې برخې هم در سره شریکوو موږ سره اوسئ
کې دې کمال پاتې دی چې د بوسې مې درته سوال پاتې دی چې د بوسې مې درته سوال پاتې دی په ننګو کې دې کمال پاتې دی په ننګو کې دې کمال پاتې دی سوال پاتې دی چې د بوسې مې درته سوال پاتې دی کې دې کمال پاتې دی کې دې کمال پاتې دی वाले